اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون 24مه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو اقتصادي موضوعاتو مفصل بحثونه او لازمې پریکړې وشوې. اقتصادي کمیسیون د مالیې وزارت په مشرۍ د هغه کمیټې پریکړې تایید کړې چې څه موده مخکې یې ابونصر فراهي بندر ته د سوداګرو ستونزو ته د رسېدو په موخه سفر کړی و. د دغو پریکړو له مخې به د افغانستان اسلامي امارت د قوانینو په رڼا کې د ابونصر فراهي بندر ترانشیپ لارې ته د اوس لپاره په رسمي ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. دغه لاره څه موده مخکې د بې کیفیته او قاچاقي توکو د واردولو له امله تړل شوې وه. اقتصادي کمیسیون همداراز تر هر اړخیزې ارزونې وروسته د ځنګلونو د وهلو او لرګیو د قاچاق د مخنیوي په موخه د کرنې وزارت له لوري جوړه شوې طرحه تایید او د تطبیق وړ وبلله. د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې.